ار هغه مالدار اولادونه بچي چې د هغوی مور یا پلار غریبانان مسکینان وي، نصاب مالکان نه وي، زوی د نصاب مالک دی، پلار او مور نصاب مالک نه دي، قربانی په بچی باندې واجب په پلار نه واجب. آیا بچی باندې دا لازم او مسؤلیت شته چې پلار ته قربانی وکي؟ آیا دا مالدار بچی چې کله د پلار یا د مور په نامه باندې قربانی وکړل هغوی باندې واجب نه وه؟ دا قربانی د ده وشوله که د پلار او د مور وشوله؟ په ده باندې بله قربانی واجب دی او که نه دی واجب؟ جواب د دې خبر دپاره دا دی چې قربانی په هغه چا باندې واجب دی چې نصاب مالک وي. لکه فتجب الأضحية على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه. عن نفسه الفاظو نه معلومه شوله چې په بچي باندې د پلار د مور قربانی چې هغوی غریبانان وي واجب نه ده، واجب ور باندې نه ده، وجوب صرف په ده باندې ده. دا مسؤلیت هم نشته چې خپل پلار او مور ته چې د قربانی وکي شرعانه. اوس که چېرته د پلار او د مور په نامه باندې مالداره بچي قربانی وکړله نو دا د پلار او د مور شوله که دا د بچي ده؟ جواب دا دی چې دا قربانی د بچی ده، د مور او د پلار قربانی نه ده، د هغوی نه واقع کیږي. که هغوی ورته امر کړی وي او که نه یې کړی، دا قربانی د چا دی؟ دا قربانی د دغه بچی دی. د مور او د پلار دپاره په هغه ټیم کې څه کېدله چې د قبضه ورکړې وه د دغې قربانۍ د ماله، قبضه یې ورله ورکړې نه ده، صرف دا ویلې چې د پلار په نامه باندې د خپله وه، مور په نامه باندې د ده وشوله، د پلار د مور نه دی شوی، هغوی صاحب نصاب نه دي او په دغه بچي باندې بله واجب هم نه ده، همدا قرباني د ده شوله اگر چې نوم یې د پلار پرې غورځولی و.